a mouse, 'cause I'm an albatross. سلامونه نه کې هیله احترامات مې ومنئ خپل وطن ګل وطن چینل ته ښه راغلاست مینوالو په دې امید چې تاسو به راته روغ او جوړ وئ او د صحت کلوي کې بنغښتي وئ زه بیح الله ایمان یم چې ستاسو په چوپړ کې د یوې نوې او خوندورې ویډیو سره راغلی یم مینوالو د بعضو کسانو په غوښتنه باندې ما دا ویډیو چمتو کړه تر څو له دې څخه هغه کسان چې غوښتنه یې کړې وه برخمن شي همداشان تاسو هر څوک چې دغه ویډیو ګورئ له دغه ویډیو څخه خوند واخلئ او تاسو دغه اپلیکیشن ضرور خپل موبایل ته راښکته کړئ دا چې موږ په نن ویډیو کې څه راوړي دي تاسو ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ انشاءالله چې تاسو ته به زبردست وي او تاسو لپاره به جالب وي مینوالو ډېری داسې اپلیکیشنونه په پلی سټور کې یا په ګوګل پلای کې موجود دي چې هغه ستاسو موبایل ته زیان رسولی شي بلکې ستاسو د عزت سره لوبې کولی شي مثلا بعضې سافټویرونه دي کله چې ستاسو په موبایل کې څوک انسټال کړي نو هغوی کولی شي چې ستاسو موبایل هر څه ته لاسرسی ولري هغه اپلیکیشن ته هم لاسرسی لرلی شي ستاسو په موبایل باندې کیمره هم خلاصولی شي همداشان ستاسو د موبایل اپلیکیشنونه هم کتلی شي ستاسو فیسبوک پاڼې ته هم نتلی شي او ستاسو مسنجر هم کتلی شي همداشان له تاسو څخه هر څه ډیلیټ کولی او کپي کولی هم شي د مینوالو د دې لپاره چې د دې مخه ونیسو څه پکار دی د دې طریقه دا د مینوالو چې تاسو به لومړی انټرنیټ خلاص کړئ په خپل موبایل کې به موبایل پلی سټور ته ولاړ شئ کله مو چې پلی سټور باندې کلیک وکړ دلته به مینوالو ورته ولیکئ انټي اس پی واي دا مو چې کله ورته ولیکل مینوالو دلته به ښکته راشئ تاسو ګورئ دغه مینوالو پرایوسي سکینر انټي سپای فری دغه باندې به تاسو مینوالو کلیک وکړئ کله مو چې کلیک وکړ دلته ماته اوپن درکړل شوی دی ولې چې ما ډاونلوډ کړی که چیرته تاسو ډاونلوډ نه وي دلته به تاسو ته انسټال درکړل شي نو تاسو به انسټال باندې کلیک وکړئ او خپل موبایل ته به یې راښکته کړئ کله مو چې راښکته کړ نو ستاسو اپلیکیشن به دغه شان شکل غوره کړي مینوالو تاسو چې کله خپل موبایل هر چاته په لاس کې ورکوئ له هغې وروسته مینوالو تاسو دغې باندې کلیک کوئ که چیرې تاسو ته دوی په موبایل کې کوم اپلیکیشن یا د جاسوسۍ ضد اپلیکیشن انسټال کړی وي نو تاسو مینوالو هغه پیدا کولی شئ کني تاسو بل قسم دغه اپلیکیشنان نشئ پیدا کولی تاسو ګورئ مینوالو زما موبایل کې اپلیکیشنان ټول څرګند ښکاري او داسې اپلیکیشن نشته چې زه وګورم چې په هغې کې جاسوسي کوي خو د دغه اپلیکیشن په ذریعه باندې زه معلومولی شم چې زما موبایل کې د جاسوسۍ لپاره کوم اپلیکیشن شته یا نه مینوالو زه په دې باندې کلیک کوم کله مې چې کلیک کړ دلته مینوالو تاسو ته ډېرې اپشن درکړل شوي تاسو به له ټولو اپشنو صرف نظر وکړئ مګر سکین به تاسو کلیک کړئ کله مو چې سکین کلیک کړ دلته به مینوالو تاسو انتظار وباسئ تر څو دغه خپل سکین پوره کړي او سرچینګ وکړي هغه اپلیکیشنونه چې تاسو ته زیان رسوي هغه پیدا کړي او تاسو ته یې وښیي چې دغه اپلیکیشنان کولی شي تاسو ته زیان ورسوي نو د دغې طریقې لپاره مینوالو تاسو ډېر څه ته اړتیا نه لرئ فقط دغه اپلیکیشن ته اړتیا لرئ مینوال تاسو ګورئ لومړی چې دا سپای اپ فاونډ د جاسوسۍ لپاره کوم اپلیکیشن شته یا نه زیرو او همداشانه دویم ته راشئ دریم ته راشئ دریم چې دا ګورئ مینوالو څلوېښت داسې اپلیکیشنې موږ ته پیدا کړل چې هغه پرمیژن لري پرمیژن چې کله خلاص شي نو ستاسو موبایل ته لاسرسی لرلی شي خو هغه اپلیکیشنان دي دغه چې کمپنۍ لخوا جوړیږي دوهم دا انټي دفت فاونډ یعنې مینوالو د جاسوسۍ ضد اپلیکیشن چې دا هغه یو ده چې ستاسو موبایل کې انسټال دی څوره مخه نه کې دا ګورئ مینوالو ما کلیک کړ دلته ماته وایي چې ستاسو اپلیکیشن دغه دی ډیټایل خلاص کړئ ستاسو اپلیکیشن موجود دی په خپل موبایل کې چېرته تاسو غواړئ چې دغه اپلیکیشن ډیلیټ کړئ نو تاسو مینوالو ته په ان انسټال باندې کلیک وکړئ تاسو ګورئ مینوالو دغه اپلیکیشن چې دی کوم چې زما کې انسټال دی په دغې باندې مینوالو تاسو کولی شئ چې د بل چا موبایل نه پیدا کړئ او د هغه په واسطه تاسو مینوالو د بل چا موبایل نه لک کولی شئ نو که چېرته یې انسټال کوئ نو تاسو دغه مینوالو خلاص کړئ پرمیژن وله خلاصومه دلته ګورئ مینوالو اول اپشن ده د دغه ډیټایل زه ګورم تاسو ګورئ د څه شي اپلیکیشن دی تاسو ته یې مکمل معلومات دلته درکړي وي که چېرته غواړئ تاسو چې دغه ډیلیټ کړئ نو تاسو کولی شئ چې دغه ډیلیټ کړئ ډسپلی نیم دی پرایوسي سکینر دی نو که چېرته غواړئ دا ډیلیټ کړئ نو تاسو کولی شئ چې همدغه د دغه اپلیکیشن په ذریعه باندې دغه ډیلیټ کړئ یعنې دغه اپلیکیشن د دې لپاره دی هر کله چې ستاسو موبایل کې څوک دغه اپلیکیشن انسټال کړي نو ستاسو موبایل ته دغه څه رقم لاسرسی لري تاسو ګورئ مینوالو ریډ کلنډر ډیټا ریډ کنټاکټ ریډ کال لاګ
access internet connection, access camera, write SMS message, send SMS messages, monitor. دغه ټول چې دي دغه د دوی په لاس کې دي. نو مینوالو تاسو د دې څخه صرف نظر وکړئ ان انسټال کړئ. نو مینوالو که چېرې دغه ویډیو تاسو له موږ سره تر پایه وکتله نو مینوالو دغه ویډیو تاسو ضرور درسره لایک او شیر کړئ. او که هر څوک زموږ د یوټیوب چینل ته نوي راغلي وي نو مهرباني وکړئ زموږ د یوټیوب چینل ضرور درسره سبسکرایب کړئ. دا چې زه بیا حاضر یم تر ښه فکر سپارم دی الله.